زه فکر کوم چې زه په خپلو آنلاین ټولګیو کې د یو پیاوړي ماحول او ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره بریالی وم. تر ډېره خلک وایي چې دا تر ټولو لویه ستونزه ده یا داسې باور لري چې دا به تر ټولو لویه ستونزه وي، خو په ورته وخت کې د دې ټولو ستونزو حل لارې شته. دا خبره هم ردوي چې ګواکې آنلاین زده کوونکي آنلاین ټولنو ته اړتیا نه لري. په اصل کې هغوی همدې ماحول او ټولنې ته اړتیا لري. دا د استاد مسؤلیت دی چې دا ډول ټولنې رامنځته کړي. اوس مهال زه د زوم له لارې په ازمایښتي توګه خپل دفتري وخت آنلاین ترسره کوم. زه لومړی د ټولګي په موخه یو لینک جوړوم، بیا یې له زده کوونکو سره شریکوم چې ټول زده کوونکي په ټاکلي وخت پکې برخه واخلي. دا یوازې لنډه کتنه ده چې وګورم هغوی څنګه دي او مخامخ یې ووینم. زه په خپل پخلنځي کې د ناستې پر مهال چې چای څښم له هغوی سره خبرې کوم. دا زموږ رسمي مجلس نه وي، موخه یې هم دا یوازې نه وي چې کومې ستونزې شتون لري. که چیرته دوی د درس پر مهال کومه ستونزه ولري، زه یې د یادښت بلاک بورډ په برخه کې ثبتوم او هغوی ته یې د برېښنالیک له لارې لیږم. خو په ورته وخت کې کله کله د زده کوونکو پوښتنې داسې وي چې د برېښنالیک له لارې ځواب ورکول یې مناسب نه وي. ځینې وخت باید موضوع په جزئیاتو سره تشریح شي او له زده کوونکو سره ژوره اړیکه ټینګه شي چې موضوع په ښه توګه روښانه شي. زه د بحث پاڼې پوښتنې داسې جوړوم چې د سمستر په تیریدو سره ورو ورو صمیمي کیږي. د سمستر په پیل کې اړینه نه ده چې زده کوونکي د خپلو نظریاتو او شخصي ارزښتونو په تړاو خبرې وکړي، خو د سمستر تر پایه بیا کولی شي چې د دې موضوعاتو په تړاو خبرې وکړي. تر هغه وخته به دوی له یو بل سره آشنا شوي وي، د باور او مثبتې اړیکې فضا یې رامنځته کړې وي چې دوی ته اجازه ورکوي په رښتونې توګه د خپل ځان او شخصیت په تړاو خبرې وکړي. زما په باور د نورو نظریات اوریدل سړي ته په زړه پورې وي. زه نه غواړم چې قضاوت وکړم او ووایم دا ښه دی یا بد. یوازې غواړم ډاډه شم چې زده کوونکي په درسي کتاب کې وړاندې شوي نظریو یا هغه منځپانګه چې زه غواړم دوی ته یې وړاندې کړم پوه شوي دي که نه، چې وکولی شي د واقعي ژوند په اوږدو کې ګټه ترې واخلي. زما ډېری زده کوونکي په عمر پاخه خلک دي چې بیا ځلې یې زده کړو ته مخه کړې او کاري تجربې لري. په همدې اساس دوی دا نظریات له خپل واقعي ژوند سره سمون ورکوي. دا چې کار څنګه کار کوي یا په کومه برخه کې کار نه کوي، بدې او ښې تجربې. زه د دې موضوع په لیدو سره خوشحاله کیږم، په مینه یې لولم او پر دې هم خوشحاله کیږم چې خلک څه ډول خپلې تجربې او نظریات له یو بل سره شریکوي او له یو بل څخه یو څه زده کوي. په ټوله کې زه په آنلاین یا پرلیکه ښوونیزه برخه کې هر یو زده کوونکي په ډېر ښه توګه پیژنم. زما په باور د آنلاین ټولګي اړیکې او تړاو د هغو لویو حضوري ټولګیو په پرتله چې په منظم ډول ترسره کیږي ډېر زیات دي. ځینې زده کوونکي راته وایي چې نه غواړي درسي ساعت دې ژر پای ته ورسیږي، ځکه دوی له بحثونو او مناظرې څخه خوند اخلي، هغه بحثونه چې دوی یې بل ځای کې نشول کولی. زه له دې چارې څخه ډېره زیاته راضي یم، ان له هغې هم چې په فزیکي توګه د زده کوونکو مخې ته ودرېږم او درس دې ورکړم. زه خپله هم په دې ډول ښوونیز چاپېریال کې ډېر څه زده کوم، ځکه زده کوونکي بېلابېل مطالب لیکي او خپروي. زه هم کولی شم چې ټول ولولم. که ووایم په ډېرې علاقې سره د مطالبو لپاره وخت ورکوم چې ویې لولم، ځکه دا د ښوونکي او زده کوونکي ترمنځ یوه اړیکه ده، نه دا چې یوازې تاسې خبرې وکړئ، زده کوونکي دې غوږ ونیسي، ازموینه دې ورکړي او پای ته ورسیږي. دا د زده کوونکو او ښوونکو ترمنځ د خبرو اترو یا د تعامل یو عمل دی.